د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. هند کې د افغانستان سفارت وايي د فارغو شویو افغان پوځیانو ستونزو ته حل لاره لټول کیږي. په هند کې د افغانستان سفارت وايي ناستې او بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د فارغو شویو افغان پوځي محصلانو ستونزو ته د رسیدنې بنسټیزې لارې پیدا کړي. د هند له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی یو افغان محصل چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی نه غواړي د موجودو حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي څو له خپل هیواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیکه ژوند شپې او ورځې تېروي. هغه ویل د ټریننګ په بهیر کې او د افغانستان د تیر حکومت له نسکردو وروسته د هند او امریکا حکومت موږ سره ژمنه کړې وه چې موږ سره به لازمې مرستې وکړي. د هند حکومت ویلي و چې له فراغت وروسته به د نورو زده کړو زمینه برابروي چې له بده مرغه داسې ونه شول. موږ په ډیر بد حالت کې وو او زموږ کورنۍ هم په افغانستان کې له ډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د کار زمینه نشته او هغه څه لپاره چې راغلي وو او زده کړې مو کړې وې هغه ته ونه رسېدو او اوس په داسې لار روان یو چې پایله یې نه ده معلومه. نوموړی وایي چې په هند کې 18 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان داکبي وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تګ ټیکټ واخلي بله کومه مرسته ورسره نشي کولای. او هند کې د افغانانو په ګډون د نشهیي موادو ستره مافیایي ډله نیول شوې. په هند کې د افغانانو په ګډون د نشهیي موادو یوه ستره مافیایي ډله نیول شوې ده. په یو بل راپور کې بیا دي چې ملګرو ملتونو په هلمند ولایت کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل مرسته کړې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.